أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن چې کوم عمل زه تاسو ته ښیم نو دا دومره بهترین عمل دی چې دې فضایلو کې راځي که چېرته دا عمل چا 10 جمعې وکړو نو 10 جمعې څومره راځي؟ 2.5 میاشتې. نو د ده په بچو کې په اولاد کې به هم فقیري نه راځي، غریبي به نه راځي، تنګدستي به نه راځي. چونکې زمونږ اکثر خلک د غریبۍ ښکار دی، کاروباري مسایل دي، د پیسو مسایل دي. الله رب العزت دی چې کوم غریبانان دي د هغوی دی الله رب العزت د غیب نه مدد وکړي. څوک چې بیماران دي الله دې هغوی له شفای کامله ورکړي. نور چې چا څه مشکلات دي، پریشانیانې دي، الله دې د هغې هغه مشکلات او پریشاني په خوشحالو بدله کړي. نو دا داسې وظیفه ده چې دا انشاءالله العزیز تاسو خو پرېږدئ چې تاسو به الله دومره مالداره کړي چې ستاسو په اولاد کې به هم چېرته غریب نه وي. دا د یا غني وظیفه ده. د الله رب العزت پاک نوم دی غني یو. یا غني یو مطلب څه شی دی؟ بې پروا، خود کفیله. دا چې تاسو وکړئ الله رب العزت به تاسو هم د دنیا د پیسو معامله کې به تاسو الله بې پروا کړي، خود کفیله به د پیسو مشکلات به نه. نو دا که تاسو زما په طریقه باندې وکړو نو انشاءالله العزیز دا کومه طریقه چې درته ښیم تاسو به لازمي به دې کامیابي حاصله کوئ. او که څوک وایي چې یاره ما سره د پیسې کمی نه وي، زندګۍ کې به زما ما ته د پیسو مشکلات نه وي، دا داسې وظیفه ده چې دولت به ستا شاته راځي، ته به مخکې او پیسې. اوس خو خلک وایي پیسې مخکې د مونږ ورپسې وي، بیا به ته مخکې او پیسې به په تا پسې. دا دومره زبردسته وظیفه ده که چېرته تاسو دا د هر مونځ نه پس 100 ځل 11 ځل درود شریف بیا 100 ځل یا غني یو یا غني یو یا غني یو دا وظیفه مو وکړه، مالي مشکلات به ختم شي. کوم ځای کې چې ته کاروبار کې یا د دکان دی یا کوم ځای کې جاب کې سرکاري نوکري یا د کوم پرایویټ اداره کې ته نوکري، نو هلته چې کله ورنږدې شي نو هلته 100 ځل ووایه یا غني یو یا غني یو. الله رب العزت د هغه ځای نه تا ته یو ډېر بهترین نوکري یا په هغه ځای کې تا ته یو ډېر ښه طریقه کار میلاو شي چې ترقي به ورته میلاو شي. سهار چې کله پاڅېږي نو 100 ځلې ووایه، نو په جب باندې خپل جب باندې دم کا، بټوه باندې دم کا. زنانه چې کوم زموږ خویندې دي هغه دې په خپل پرس کې دم کې. دا دې نه وایي چې دې کې اوس پیسې نشته دی، په تش پرس دې دم کې. الله رب العزت په خپله بې پروا دی، غني دی. نو د دې فضایلو کې دا هم راځي که دا خو تاسو ته ما 100 ځل یاد کړ، که چېرته یو سړی صرف 10 ځله یا غني یو ووایي یا غني یو 10 ځله ووایي که نه، نو به الله رب العزت مال دولت نه بې پروا کړي. مال دولت به الله دې دومره ورکړي، رزق کې به الله دومره برکت واچوي. ډېره اسانه وظیفه ده. یا غني یو 100 ځل چې وایې زما په حساب 15 منټه پرې لګېږي. خو د وظیفې طریقه کار دا دی چې مکمل توجه سره به وي او دا نشته الفاظ به صحیح ادا کې. نو انشاءالله العزیز کوم چې د کومو زموږ خویندو ورونو مشرانو کشرانو چې کوم مالي پریشاني ده الله به مالي پریشاني ختمه کړي. د الله د دې پاک نوم د برکته زه تاسو له د دې ګارنټي در کوم انشاءالله العزیز ستاسو دا مشکل به اسان شي. بیا د یو نوي ویډیو سره بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت غواړم. د الله په امان.